اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو دوستانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. الله جل جلاله دې وکړي چې روغ او جوړ اوسېږئ. په ساحه کې ځینې مشکلات په اساس باندې موږ دا ژوندۍ خپرونه کوو تر څو تاسو ته زموږ پیغام در ورسېږي. زموږ په ساحه کې ګورو ځینې مشکلات داسې دي چې یو بل پورې تړلي دي او که چېرته تاسو په دې باندې په خپل وخت باندې تصمیم ونه نیسئ نو راتلونکي کې هغه کوم نسل چې رامنځته کېږي هغه تاسو ته مشکلات پیدا کړي. یوه د هغې نه هغه د خور او د ورور رابطه ده یا د کورنۍ رابطه ده. که چېرته ستاسو غوا غویمه شوه او غواموار راوړه نو هغې ته داسې ستنه مه ورکوئ چې هغې سره فامیلي اړیکه یا د کورنۍ اړیکه ولري. مثلا تاسو ښه په دې باندې پوهېږئ چې تاسو د خپلې دا کومه موجوده غوا چې سره ولاړه ده دا د داسې ستن نه شوې ده یا دا د داسې غوی نه شوې ده چې هغه غوی تاسو راخلی بیا یې د دغې غوا لور ته ورکوئ. یعنې مثال درکړم یوه غوا ده تاسو ورته القا کړې ده او د هغې بچۍ راوړې ده، تاسو بیرته هغې ته د خپل پلار ستنه وښئ، هغه خپل پلار د خپل پلار نه یې تېروئ، نسل یې زیاتوئ. یا مثلا درکړمه هغې سره د هغه په کاکاولۍ کې یا مثال درکړم دغه غوی چې هغه د هغې په حساب باندې د کاکا زوی یا د تره زوی یا د فامیل نه نو هغه نږدې قرابت د دې باعث ګرځي چې په غواګانو کې راتلونکی نسل چې دی دا ضعیفه کړي. او د دې ضعیفوالي غټې نښې دا دي چې غوا روغه جوړې په اسانۍ باندې نه تېرېږي، غذایي مواد هر څومره ښه خوراک که تاسو ورته ورکوئ دا چاغېږي نه، قدونه یې ټیټي، خپونه کمزوري، هر څومره مثلا که تاسو دانه ورکوئ هماغه خوراک او هماغه دانه که تاسو بل نسل ته ورکوئ په هغې کیدای شي امکان دې ولري چې دا ډېر شوده وکړي مګم په همغه دانه باندې چې دا شوده نه کوي، وزن نه اخلي، په مریضیو باندې ډېر اخته کېږي. د القا د نه تېرېدلو د غواګانو د نه تېرېدلو مشکلات په دې کې ډېر زیات نو دا مسایل په دغه کې لیدل کېږي. نو تاسو څخه موږ د دې مشکلاتو د حل کولو یوازینۍ لاره دا ده چې کله تاسو غوا ته القا کوئ نو هغه د القا شماره ځان سره ساتئ، هغه ستنه ځان سره ساتئ، یا د غوی په اړه باندې مکمل معلومات باید تاسو سره وي. ځکه چې کله د دغې بچۍ بیا تاسو غوا د منځه ځي او دغه بچۍ تاسو سره پاتې کېږي نو دغې بچۍ ته بیا تاسو دا معلومات چې د ده پلار څوک و، دا ما د کمې ستن نه تېره کړې وه، نو هغه ستن چې دا هغه به تاسو ته معلومات تر څو د همغې کمې ستنې نه چې دا د ده پلار و هغه ستن باید بیرته ده ته ونه وال شي. یعنې د ورورولۍ کومه ستن چې د مثال درکړم هغه باید ده ته ونه وال شي، یا که د ده پلار راځي هغه باید ده ته بیرته وانه وال شي. نو هغه کسان چې په فارمونو کې غویان ساتي د غویانو نه استفاده کوي دغه دا فکر کوي چې زه غواګانې بلار بوم هسې د غواګانې به وخت بلار بې کړي، خو په مرور د زمان سره په راتلونکي 5-6 کلونو کې هغه فارمونه د منځه ځي. یا دا تاسو ګورئ په افغانستان کې چې مثال درکړم ډېرې زیاتې غواګانې دي، غټې غواګانې دي، ځینو کې وړې غواګانې دي، ښه ډېر خوراک کوي، شوده نشي کولی، ښه ډېر خوراک کوي، په حساب باندې ستاسو په ساده اصطلاح باندې نه لګېږي، پې وزن نشي اخیستی، شوده نشي کولی، د مرضونو سره اساسي دي، سم د لاسې خوسکي مریضېږي. دا ټول هغه مریضۍ دي او د پیغمبر علیه السلام حدیث شریف هم دی چې تاسو په نږدې ځایونو کې یا په خپلو کې چې دی دا دغه مه کوئ د په حساب د نکاحګانې یا دا کوم ودونه چې دي دا مه کوئ، لرو کې خپلولي وکړئ. نو البته که دا شی ما څه اورېدلي په دغې طریقه باندې، خو په غواګانو کې چې دی هم دا مشکلات دي. که تاسو چېرته دا غوی راواخلئ چې یو ځل مور ته د استعمال کړی او بیرته همغه د خپل پلار سره یو ځای کوي او هغې نه هغه بلار به کوي نو کوم بچی چې راځي د دې هېڅ تضمین نشته دی چې دا به په څه شکل باندې که چېرته رام شي نو تاسو ته هغه نه په دومره اندازه باندې دا یو سرګردانۍ دی او مشکلات د یو ښه نسل چې تاسو یې انتظار ولرئ چې دا به تاسو ته شیدې وکړي یا به دا په اسانۍ باندې تېره شي. په اوس وخت کې چې موږ بدبختانه په افغانستان کې څومره ګورو خلکو القاګانې کړي دي د هغې معلومات نشته دی، نه ډاکټر ته معلومات کېږي چې دغه کومه ستن ما وهلې ده دا د څه شي بچۍ وه، نه مالدار ځان ته هغه ورقه ځان سره ساتي چې هغه ستنه چې دا په کومه ستن وه همغه ورقه خالص دې د خاطره ساتي چې وګوري چې یاره دا بس
غوا بلار به شوه د غوا ریکارډ ځان سره نه ساتي د غوا معلومات ځان سره څوک نه ساتي نو په همدې موخه دا موږ څه وخت چې کمپین کوو تاسو ته اکثره وخت په دې باندې وایو چې تاسو د موږ ستنې چې زموږ د شرکت کومې ستنې وهئ دا ځان سره وساتئ دې کې څو مسایل دي ټول نه لومړۍ غټه مسله چې د هغه دا ده چې د جال او د تزویر نه تاسو خلاصیږئ زموږ په نوم باندې تاسو څو خراب شی نشي درکولی د دویم نه علاوه تاسو دا معلومات کیږي چې د هغوی په انټرنیټ کې د معلومات شته دی نشته دی او دریمه خبره دا ده چې کله تاسو زموږ ستن وهئ آیا دغه ستن که چېرته موږ بل غوی راوړی او د ده سره یې وینه ګډئ یا د هغې په شجره کې موجود دي دا تاسو ته موږ بیروز څخه آیا دا ستن زه دته ولګوم که ونه لګوم دغه غوی چې زه وهمه دا د دې غوا سره څومره دغه لري نږدېوالی لري نو په همدې ترتیب باندې موږ چې وخت په وخت باندې زموږ شرکت دا ستنې بدلوي هغه د همدې د خاطره بدلوي چې تر څو د غواګانو ترمنځ چې کوم نسل موږ اصلاح کړی دا جنسي قرابت ونه کړي مثلا موږ یو ځل یو هومیګارډ ستنه فرانسوي هغوی یو ځل یو غوا ته لګولې هغې یو بچی راوړی د هومیګارډ بیا دغه بچی ته بیا ته باید دا ستن ونه لګېږي ده ته باید د بل غوی ستنه ولګېږي په همدې ترتیب باندې که تاسو سره دغه ستنه نه یا تاسو دا غوی ونه پېژنئ یا تاسو سره دا معلومات ثبت نه نو که چېرته غلطي مو کړله هغه تاسو 4 کاله 5 کاله خواري چې ده دا په همدې نو د همدې مشکل د حلولو لپاره موږ زموږ شرکت چې دی هغه وخت په وخت باندې کله چې یو کال یو غوی راوړي هغه استعمال کړي استفاده کړي نو بل کال دپاره د هغې غوی ستنې چې دی هغه بیا موږ د همدې د خاطره نه راوړو تر څو هیوادوال زموږ ستنو سره د ستنو د دې مشکلاتو سره مخ نه شي ځکه په اروپا کې او په ټولو دنیا کې دلته غویان چې دا دومره بدلیږي د 2 کالو نه یا د 3 کالو نه زیات د غوی نه استفاده نه کېږي هغه غوی تکړی ژوندی ښه فعالیت کولی شي خو اساسي خبره پکې دی چې هغه کورنۍ یا فامیلي اړیکې په خپل فارم کې د ده زیاتیږي همخوني زیاتیږي وینه کې خپلولي زیاتیږي نو چې څومره د دې خپلولي زیاتیږي په هماغه اندازه باندې چې دی فارمونه چې دي یا غواګانو ته دا نقصان لري غواګانې نه تیریږي شو د کمۍ په امراضو باندې وړي نو د ټول نه خبره دا ده چې تاسو باید ستنې ځان سره وساتئ ریکارډ په ځان سره وساتئ تاسو باید دا معلومات چې زما غوا ته کومه ستن لګېدلې وه او دغه په فارمونو کې د غویانو د ساتلو نه اجتناب وکړئ په ده باندې ځکه چې دا اکثره وخت بیا ته که تاسو یو ځل یو غوی نه یو دم 20 غواګانې 15 غواګانې بلار بې کوي بیا د هغه بچی راواخلئ هغه په دې نورو غواګانو باندې واچوئ نو دا څه ناڅه بیرته په هماغه ځکه تاسو یو غوی نه 20 غواګانې تېرې کړي نو دا تقریبا د هغې په فامیل او په کورنۍ کې راځي نو دا په ځای د دې چې دا ستاسو فارم ښې خواته ویسي بدې خواته وړي او راتلونکي کې چې دی هغه نسل چې دی هغه د منځه ځي او خرابه کېږي او ضعیفه کېږي نو په همدې موخه باندې که تاسو زموږ د شرکت ویب سایټ ته لاړ شئ یا مثال درکړم دغه د فرانسې ویب سایټ ته لاړ شئ یا د جرمني ویب سایټ ته لاړ شئ یا زموږ د الټا جینیټک کمپنۍ امریکایي ویب سایټ ته لاړ شئ تاسو ته په یو وار باندې 100 یا 200 غویانو لیست راځي نو تاسو به اکثره وخت فکر کړی چې د دومره غویانو باندې دلته په فرانسه کې یا په جرمني کې دا شرکت څه کوي هغه خاص د همدې د خاطرې چې چېرته که چېرته تاسو د دغې غوی نه دغه غوا تېره کړې او دغه خوسۍ راغلې دغې خوسۍ ته زه بیا دغه ستنه تکراري ونه لګوم دغه خوسۍ چې زه ماته په لاس باندې راغلې ده زه باید د ده اجداد بیرته یا د ده نیکونه یا د ده پلرونه باید یا کاکاګان ماماګان د سره باید یو ځای نه کړمه ځکه که دا کار تاسو وکئ نو ته مشکلات پیښیږي نو که چېرته تاسو د داسې منبع نه چې هغه معلومات یې نه د هغې هېڅ معلومات نه کېږي چې د غوی په کومه اندازه باندې دی د پلار څوک و د مور څوک وه د ده معلومات نه د غوی مکمل معلومات نه د هغې غویانو د ستنو د لګولو نه د ګټې نه تاوان په دې باندې ډېر دی ځکه مثلا تاوان یې ډېر دی ځکه مثلا ته یو غوا لرې هغه 10 کیلو ښوده کوي ته هغه ته داسې غوی ورکې چې هغه غوی اجداد یې نه دي معلوم امکان دی ولري د سره خوني ولري نو هغه کومه بچی چې راځي ته به په دې انتظار کې چې دا ماته 40 کیلو شودو کې هغه 15 کوي نو دغه شي نه په دې باعث ګرځي چې هغه فارمونو کې مشکلات تاسو ته پیدا کړي زه امید لرم چې تاسو دغه موضوع نه اخذ کړئ او خدای پاک مو جوړ او بعد لکه څه پوښتنه لرئ کولی شئ چې په کمنټ کې ولیکئ موږ به تاسو د خپل وس مطابق د دې پوښتنو ځواب درکو په یاد ولرئ چې زموږ ستنې چې دي په هغې باندې د غوی نوم لیکل شوی کود یې پې ملي کود یې پې او کله چې ستنې لګولې هغه د ډاکټرانو نه خپله ستنه یعنې چې د ده ایساره کوي تر څو تاسو ته د ریکارډ معلومات هم دا معلومات ته وشي چې په آینده کې تاسو باید څه وکړئ او څه ونه کوئ کم نسل باید ولګوئ د الله په امان